د شاپور زدران مرګ د افغانستان د ټولو ولس لپاره یوه ستره غمیزه ده او نه د بریدونکې ضایع ده. شاپور زدران د افغانستان د کرکټ کورنۍ لپاره د بنسټ ایښودونکو له جملې څخه و چې د افغانستان د کرکټ دا سیستم یې تر دغه ځایه راورساو. موږ د شاپور زدران له کورنۍ سره په دې درانه غم کې ځان شریک ګڼو او انشاءالله چې ټول افغانستان ولسونه له دوی سره دي. اتل هغه اتل و چې د افغانستان ټولو وګړو ته خوشحالي ورکړې وه، د افغانستان نسلونو ته خوشحالي ورکړې وه. نو موږ د افغانستان کرکټ بورډ نه، د افغانستان د کرکټ مسؤلین نه همدا هیله ده لکه د نجیب ترکي ګراوند چې د نجیب ترکي په اتل په نامه د یو ګراوند ونومولو، همداسې رحمت ولي مسرور په نامه باندې د خوست کرکټ ونومولو. نو همداسې د افغانستان د کابل لوبغالی، د کابل کرکټ لوبغالی باید د اتل شاپور زدران په نامه باندې شي.